تاسو له SBS پښتو سره یاست. د کریسټیانو رونالډو لپاره یو نوی ریکارډ، د لوکا مودریچ لپاره یو مهمه لاسته راوړنه او د انګلستان لپاره مایوسي. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام د 14مې ورځې لنډیز ته ښه راغلاست. زه مجيب منیب یم او تاسو د فوتبال نړیوال جام د 14مې ورځې مهمو پیښو ته غوږ یاست. پرتګال د نړیوال جام د 14مې ورځې سیالي په زړه پورې ډول پیل کړه او ازبکستان ته یې په کې ګروپ کې 5-0 ماته ورکړه. کریسټیانو رونالډو 2 ګولونه ووهل او د نړیوال جام په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په شپږو نړیوالو جامونو کې ګول کړی دی. په یو 40 کلنۍ کې د پرتګال لوبډلمشر د نړیوال جام په تاریخ کې دویم تر ټولو عمر لرونکی ګول وهونکی هم شو. د کې ګروپ په بلې لوبې کې کولمبیا د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته 1-0 ماته ورکړه. د لوبې یوازینی ګول د سیالۍ په 80مه دقیقه کې تر سره شو. د دې بریا په پایله کې کولمبیا د 22 غوره لوبډالو پړاو ته لار وموندله. په عین حال کې په ال ګروپ کې د انګلستان لوبډاله له غانا سره 0-0 مساوي شو. د دې لوبې لامل د دواړو لوبډالو برخلیک او بل پړاو ته د تګ چانس به په خپل وروستیو ګروپي لوبو کې معلوم شي. د همدې ګروپ په بل لوبه کې کرواسیا پاناما ته 1-0 ماته ورکړه او لسیالوی بهر کړه. انټي بودمیر د بریا ګول ووهه او لوبډلمشر لوکا مودریچ خپل 200مه نړیواله لوبه تر سره کړه چې لدی سره د نارینه فوتبال یوازې څلورم لوبغاړی شو چې د مهم پړاو ته رسیږي. استرالیا ته د جمعې په ورځ د پاراګوای پر وړاندې ل خپل مهمه لوبې مخکې یو لوی زیان اوښتی دی. مرستيال روزونکي پال اوکان تایید کړي چې ماتیو لیکی د ټاپ له عمله له لوبې بهر شوی دی. So at the moment he's not active. It's very unfortunate. He's an experienced player. We could have continued to use him in this game, but whatever happens with Matt will depend on, how far we go into this tournament. د استرالیا لوبډاله یوازې یوې مساوي پایلې ته اړتیا لري څو د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. پال اوکان په ټوکه ویلي چې هیله لري لومړی وزیر استرالیانو ته رخصتي ورکړي څو وکولای شي د لوبه وګوري. We were expecting that our Prime Minister, Mr. Albanese, would give everyone a day off so people didn't need to scramble to find a TV set wherever they can to watch it. د 14مې ورځې لپاره ډېری په زړه پورې سیالۍ په پلان کې دي چې ټول شپږ لوبې به تر سره شي. په بي ګروپ کې بوسنیا او هرزګونیا له قطر سره مخامخ کیږي او کوربه هیواد کاناډا د سویس په وړاندې لوبه کوي. برازیل له سکاټلند سره او مراکش له هایټي سره په سی ګروپ کې سیالي کوي. په ای ګروپ کې سویلي افریقا د کوریا جمهوریت پر وړاندې او چک جمهوریت له مکسیکو سره مخامخ کیږي. تاسو د فوتبال نړیوال جام د 14مې ورځې راپور ته غوږ چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړ. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام هر شیبه د SBS on demand لاره وګورئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ. مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.